نو اسلام چې دی دا د دې خپل لفظي معنی ده تابعداري. اسلام لفظي معنی ده تابعداري، فرمانبرداري، اطاعت کول. صحیح. او اصطلاحي معنی ده چې الله رب العزت د انسانانو د بندګانو د هدایت لپاره کم دین د پیغمبرانو په ذریعہ باندې راولېږي، هغې ته اسلام وایي. هغې ته اسلام وایي. نو دې معنی په اعتبار سره کله سوچ مونږ وکړو چې څومره انبیا دي د آدم علیه السلام نه واله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې تمامو انبیاو چې څونه دینونه دي هغې ته اسلام ویلی کېږي. او ده هم داسې ځکه چې څونه دینونه دي د آدم علیه السلام نه واله د نبي علیه الصلاة والسلام پورې دې ټولو کې اصول چې دي هغه مشترک دي او اصولو باندې د ټولو اتفاق دی. الله یو دی، د پیغمبر رسالت، قیامت او د مرګ نه بعد دوباره را ژوندي کېدل او آخرت په ورځ باندې ایمان، فرشتې، دا ټول د اصول دین دي، په دې باندې ټول اتفاق دی. نو په دې اعتبار سره د هر پیغمبر دین ته اسلام ویل کېږي. او قرآن مجید کې داسې شته هم په نور دینونو ته اسلام یا د نور دینونو متبعین چې کوم دي هغې ته مسلمانان ویلی شوي دي، امت مسلمه ورته ویلی شوي ده. خو یاد ساتئ چې دې امت محمدي صلی الله علیه وسلم ته په خصوصیت سره دا نوم ورکړی شوی دی. د اسلام دا نوم او د مسلمان دا نوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته، امت محمدي ته په خصوصیت سره ورکړی شوی دی. هو سماکم المسلمین، الله رب العزت وایي ستاسو نوم ایښودی دی مسلمانان. نو د اسلام ان الدین عند الله الاسلام، وایي دین د الله په نزد باندې صرف اسلام دی. نو په دې آیتونو کې دې امت ته په خصوصیت سره دا نوم ورکړی شوی دی. او که د هغې معنی په اعتبار سره وګورئ نو د هر پیغمبر دین ته اسلام ویلی کېږي. یا یاد ساتئ زما عزتمندو، یو اسلام دی، یو ایمان دی. نو اسلام او ایمان، اسلام ویلی کېږي ظاهري انقیاد او فرمانبردارۍ او اطاعت ته ویلی کېږي اسلام. او باطني انقیاد او منلو ته او د زړه یقین ته ایمان ویلی کېږي. د زړه یقین ته ایمان ویلی کېږي. مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې اسلام د ظاهر نه شروع کېږي او په باطن باندې تام کېږي. د ظاهر نه شروع کېږي، په باطن باندې پوره کېږي. او ایمان د باطن نه شروع کېږي، د زړه نه، او په ظاهر باندې پوره کېږي. مطلب دا شو چې که یو د سړي په زړه کې ایمان وي، په باطن کې ایمان وي، صحیح مضبوط یقین وي، نو د ظاهري اعمال به خامخا اسلام او ایمان والی وي. یعنی د ایمان، یعنی د هغه ایمان مطالبه الله زموږ نه کوي چې هغه دومره مضبوط وي چې هغه ستا په ظاهري جسم باندې اثرانداز شي، او ظاهري جسم هم الله ته ټیټ شي، الله ته سر په سجده شي، او هغه مطلب دا دی د الله اطاعت گزار او فرمانبردار جوړ شي، ظاهري جسم. او ظاهري اسلام دومره مضبوط وي چې هغه په باطن باندې اثرانداز شي، او زړه کې مکمل طور باندې د الله معرفت راشي، منافقت مکمل طور باندې ختم شي. نو دا ایمان او گویا چې ایمان او اسلام د منتها انتها په اعتبار سره دواړه یو څیز دی، دواړه د یو بل سره لازم ملزوم دي. صحیح ده. الله دې موږ ټولو ته ایمان هم او اسلام هم را نصیب کړي. نو دا خو د اسلام تعریف شو، اسلام تعریف شو. اوس دې آیتونو کې الله رب العزت فرمایي چې د اسلام نه علاوه که څوک په بل دین باندې چلیږي نو د هغې نه به هغه دین نه قبلیږي، او بس هغې هسې لګیا دی، هغه هندوس تړی او خو دې ناراضه والا خبره ده د اسلام نه علاوه. نو د دې نه مراد هم دا اسلام دی، دا دین دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نور چې څونه دینونه مخکې تېر شوي دي هغه د یو طبقې سره خاص وو، د یو امت سره خاص وو، بس ختم شوي دي. او د دې دین اسلام د راتلو نه بعد تمام ادیان منسوخ شوي، او دا کامل او مکمل دین دی.